احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک 11 برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. کله چې عمر ابن العاص رضی الله عنه افریقایي شتمن او تاریخي هیواد مصر فتح کړ، نو په دې فتح کې ورسره د امیر المؤمنین زامن عبدالله او عبدالرحمن ابن عمر رضی الله عنهما هم شریک و. خو عبدالرحمن ابن عمر رضی الله عنهما یو بل نفر چې سروعه بن عتبه بن حارث نومیدی خطا ایستی او شراب یې په وچیښل. چې شپه تیره سوه نو عبدالرحمن رضی الله عنه عمر ابن العاص رضی الله عنه ته چې د مصر حاکم و ورغی او ورته یې وویل چې موږ دواړو یو قسم شراب څښلي دي، موږ دواړه پاک کړه، یعنی حد را باندې جاري کړه. عمر ابن العاص رضی الله عنه ورته وویل سبا ته راسئ. نو عبدالرحمن رضی الله عنه کور ته روان سو. په لاره کې یو ورور عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ولیدی، ورته وویله ما بېګا شراب څښلي او نشه سوی یم. نو عبدالرحمن ابن عمر رضی الله عنهما ورته وویل ښه کار دې نه دی کړی، خو چاته ونه وایې، راځه کور ته، زه به دې سر هم وخریم او په درو به دې هم ووهم، پاک بس یې. خو ډیره د شرم خبره ده چې خلکو ته معلومه سي چې د امیر المؤمنین زوی شراب څښلي دي. عبدالرحمن رضی الله عنه ورته وویل چې ما خو والي صاحب عمر ابن العاص خبر کړی دی. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وویل راځه چې سر خو دې در وخریم. په هغه وخت کې د شرابو د څښونکي 2 سزاوې وې، یو د سر خریل او بل په درو وهل. نو دا ورور یې ورته وویل چې راځه دغه یوه سزا خو به زه درکم چې دا د سر خریل دي. نو سر یې ورته وخریی او بیا عمر ابن العاص رضی الله عنه په درو ووهی. خو دا خبره د افریقایي هیواد مصر څخه د عربو جزیرې ته راورسېده او عمر رضی الله عنه خبر سو. سمدستي لیک ولیکی او عمر ابن العاص رضی الله عنه ته یې ولیږئ چې زما زوی ما ته راولیږه، که د درو د وهلو په سبب نسي راتللی نو پر اوښ باندې کجاوه کښېږده او دی ور واچوه او ما ته یې راولیږه. عمر ابن العاص رضی الله عنه ته چې کله لیک ورسېدی سمدستي پر اوښ کجاوه کښېښوله او عبدالرحمن بن عمر رضی الله عنه یې پکښې کښېنوی او مدینې منورې ته یې ولیږئ. کله چې مدینې منورې ته راورسېدی عمر رضی الله عنه ورته وویله چې زه دې بیا په درو وهم. نو عبدالرحمن رضی الله عنه ورته وویل ابا جانه زه خو یو ځل وهل سوی یم او حد جاري سوی دی، بیا مې ولې وهې؟ عمر رضی الله عنه ورته وویل ولې ما تاسو ته بار بار نه دی ویلي چې په خدای قسم چې د کوم کار څخه ما خلک منع کړي دي او هغه کار تاسو وکئ تاسو ته به 2 چنده سزا درکوم. نو اوس راوړاندې سه او بیا یې په درو ووهئ. دا د دې دپاره چې څوک ونه وایي چې امیر المؤمنین د الله جل جلاله حکم پر ځای کول او شریعت تطبیقول د خپل کور څخه نه شروع کوي. قدرمنو اوریدونکو، دا و د عمر رضی الله عنه عدالت چې خپل زوی تر ټولو زیات ووهه. د انس ابن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې په مصر کې یو مصري باشنده د عمر ابن العاص رضی الله عنه چې د مصر والی و د زوی سره د منډې وهلو مقابله وکړه او هغه مصري باشنده په منډه کې ورڅخه وړاندې سو او ټاکلي هدف ته ورسېدی. نو د عمر ابن العاص رضی الله عنه زوی ته غصه ورغله چې زه د دومره غټ سړي یعنی والي زوی یم او ته راڅخه د مخه سوې. نو هغه مصري باشنده یې په قمچینه وواهه. نو هغه مصري باشنده هلته عمر ابن العاص رضی الله عنه ته شکایت ونه کړ چې کیدای سي زما فریاد وانوري. نو مدینې منورې ته او عمر رضی الله عنه ته راغی، ورته ویې ویله یا امیر المؤمنین ما تا ته پناه راوړې ده. امیر المؤمنین ورته وویله ما پناه در کړې ده، ووایه چا ظلم در باندې کړی دی؟ هغه وویل زموږ د مصر د والي عمر ابن العاص رضی الله عنه زوی را سره منډه ووهله او زه ورڅخه د مخه سوم، خو پر هغه دا کار بد ولګېدی او زه یې ډېر زیات په درو ووهلم. دا دی بدن مې وګوره.
سره د دې چې د مصر څخه مې په میاشتو میاشتو سفر کړی دی، خو بیا هم د وهلو ځایونه تک شنه دي. نو عمر رضی الله عنه عمر ابن العاص رضی الله عنه ته مکتوب ولیکی. ورته یې ولیکل زما د لیک د رسېدو سره سم خپل پر ځای باندې یو بل دیندار نفر مقرر کړه او ته راسه او هغه نازولی مغرور زوی دې هم در سره راوله. کله چې عمر ابن العاص رضی الله عنه ته لیک ورورسېدی، د حکم تعمیل یې وکړ او سمدستي پر اوښانو راسپاره سول او ځان یې مدینې منورې ته راورساوه. قربان تر داسې واکمن چې په یو مکتوب باندې د افریقا څخه یو والي چې اوس د باچا حیثیت لري ورته په میاشتو میاشتو سفر کوي او د امیر اطاعت کوي او ځان را رسوي. او قربان تر داسې والي چې بېشماره ملکونه یې فتح کړي او د اسلام جنډه یې پر جګه کړې، هېڅ ځان ورته بد نه ښکاري، په خوشحالۍ امر ته غاړه ایږدي او د میاشتو سفر کوي، خو نه اعتراض کوي نه سرغړونه کوي او نه یې زوی د راتلو څخه انکار کوي. دا ټوله خوبیانې په اسلام کې دي. څوک چې د اسلام د احکامو څخه خبر وي دغسې د امیر اطاعت کوي. قدرمنو اوریدونکو، کله چې دوی راورسېدل دواړه امیر المؤمنین ته مخامخ کښېنستل. امیر المؤمنین وفرمایل هغه د مصر مظلوم باشنده راوغواړئ. هغه رالی، امیر المؤمنین دوره ورکړه، ورته یې وویله وهیه. انس رضی الله عنه فرمایي چې هغه یې په وهلو شروع وکړه، نو موږ هم غوښتل چې سم یې ووهي چې بیا د کوم واکمن زوی داسې غلطي ونه کړي. او عمر رضی الله عنه ورته وویله وهیه تر څو چې یې عقل سر ته راسي. انس رضی الله عنه فرمایي چې دومره یې وواهه چې موږ نور غوښتل چې بس یې کړي. بیا یې ورته وویله دا پلار یې یعنی عمر ابن العاص هم پر دې سر یو څو دورې ووهه چې بیا یې زوی دومره ظلم او بېادبي ونه کړي. هغه مصري ورته وویله یا امیر المؤمنین پلار یې نه وهم، هغه ګناه نه ده کړې. بیا امیر المؤمنین دواړو ته وفرمایل الله تعالی خو خپل بندگان آزاد پیدا کړي دي، تاسو په کوم دلیل غلامان ترې جوړ کړل؟ بیا یې وفرمایل ولاړ سئ او خپله وظیفه په احسنه طریقه سره سرته ورسوئ چې بیا د چا شکایت رانسي. قسم په خدای جل جلاله چې د دنیا په هر کنج کې څوک راته فریاد وکړي زه به یې اورم او ځان به ورسوم. والسلام علیکم ورحمة